تازه خبر امریکا او برتانیا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرط اعلان کړ د چې دغه دوه هیوادونو طالبانو ته کوم شرطونه ایښي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیا ولسمشر او صدر اعظم پریکړه کړې ده چې تر هغه پورې به د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني تر څو پورې د دوی د یادو هیوادونو شرط ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي چې تر څو پورې طالبانو بشري حقونو ته خپله ژمنتیا ثابته نه کړي او د افغانستان خلکو ته بشري حقوق ورنه کړي نو دوی به تر هغه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د نږدې 3 میاشتو د تېرېدو سره سره د پاکستان په شمول هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له کله چې طالبان راغلي دي نو د نجونو ښوونځي یې بند کړي او وایي چې دوی په زور حکومت نیولی دی نو څوک یې باید په کار کې کار ونه لري. دوی پوه شه او کار یې پوه شه. دوی وایي چې عالمان یې لګیا دي او په دین کې دا لټوي چې ښځو ته تعلیم ورکړي او که نه که د تعلیم اجازه ورکړي څه ډول تعلیم. که څه هم طالبانو وړاندې ویل چې دوی د ښځو د تعلیم سره ستونزه نه لري اوس په یو او بل نوم ښځې زده کړو ته نه پرېږدي او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه په دوی باندې نور هم بدبینه کیږي. نړیوال وایي داسې یو حکومت سره اړیکې نیسي نشي پاللی چې د ښځو د تعلیم حق ورنه کړي او خپلو هیوادوالو ته د بشریت لومړي حقوق هم ورنه کړي. دا چارو شنونکي وایي چې نړیوال مشروعیت د افغانستان لپاره ډیر زیات مهم دی. د مشروعیت نشتون برابر دی د شدیدو نړیوالو بندیزونو سره. د پوهانو په خبره د افغانستان کنګل شوي پیسې به د طالبانو درد دوا نه کړي بلکې مهم شی نړیوال رسمیت دی. تر څو په مشروع ډول نړیوالې راکړې ورکړې پیل شي که چیرې مشروعیت ترلاسه نشي نو د افغانستان لپاره د فقر یو ډیر ځورونکی دوران په مخ کې دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.